سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي درس سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، امید لرم چې ټولې ویډیوګانې به تاسو کتلي، څه ناڅه مو مو زده کړي. ما ته څه ملګرو پیغامونه پرېښي وو د بلجیم نه. دوی وایي چې موږ دغه ویډیوګانې ګورو او څه ناڅه مو زده کړي. په بلجیم کې هم فرانسوي ژبه شته، هلته فرانسوي ژبه ویل کېږي. نو زما چې کوم ملګري بلجیم میشتي دي، هغو ټولو دا غوښتنه ده چې تاسو ټولو ملګرو سره دغه یوټیوب چینل شریک کړئ، دغه ویډیوګانې شریک کړئ، تر څو ټول ترې څه ناڅه ژبه زده کړي. اوس راځم ننني درس ته. لکه څرنګه چې تیر شوي دوو درسونو کې موږ په ونیر باندې خبره کړې وه او بیا هم په اول په موجوده زمانه باندې فعل حال باندې، بیا په تیره شوې زمانه باندې فعل ماضي باندې خبره کړې وه. نن به موږ وایو چې ونیر موږ په راتلونکي کې مستقبل زمانه کې یا په فیوچر ټنس کې څنګه دینه استفاده کوو، دې کې څه تغییرات راځي. دغه به زموږ ستاسو نننی درس دی. بله دا ملګرو چې په فیوچر ټنس او په تیره شوې زمانه باندې، په موجوده زمانه باندې او په راتلونکي، په دې دریو زمانو ما ویډیوګانې جوړې کړي دي. که تاسو چیرې غواړئ چې په دې باندې ځان په مکمل ډول باندې پوه کړئ، تاسو ما ویډیوګانې کتلی شئ. په هر زمانه باندې په هر ټنس باندې، په هر زمانه باندې ما تقریبا 5-6 ویډیوګانې جوړې کړې دي، تفصیلي، چې تاسو کې مثبت جملې څنګه جوړولی شئ، منفي څنګه جوړولی شئ، سوالیه څنګه جوړولی شئ. نو دالته ما مکمل تشریحات ورکړي، تاسو هغه وروسته ویډیوګانې کتلی شئ. ښه، نن په مستقبل زمانه کې موږ ونیر څنګه ته استفاده کولی شو. که کوم ملګري دا ویډیو په اول ځل ګوري، هغو دپاره ونیر مطلب راتللو ته ویلی کېږي، په انګلیسي کې ټو کم. ونیر چې کوم دی دا په اصلي حالت کې دی، یو فعل اصلي حالت کې دی. اوس که چیرې موږ دا په راتلونکي زمانه کې استفاده ترې کوو، نو دا موږ څنګه استفاده کوو، دې کې څه تغییرات راځي، هغه زموږ نننی درس دی. ملګرو، لکه څرنګه چې تاسو ته ما په قوسونو کې یو څو لیټره درکړي دي، دا مې ولې درکړي دي، نو دا هم درته زه تشریح کوم. موږ تاسو نن درس شروع کوو. لکه څرنګه چې تاسو ته ما په تیر شوي درسونو کې دا خبره کړې وه چې په فرانسوي ژبه کې د فاعل سره یا د سوجې سره یا د سبجیکټ سره چې کوم دی ورب کې تغییرات راځي. نو دلته هم په راتلونکي زمانه کې هم همدا کیس دی، موږ سره همدغه حالت دی. ښه، اولنی چې کوم موږ سره دی je viendrai. ګورئ، دلته که تاسو ګورئ، ما په قوسونو کې RAI دا 3 لیټر تاسو درکړي. دا مې ولې درکړي دي؟ هر کله چې تاسو ژنه استفاده کوئ په راتلونکي زمانه کې، نو تاسو به د فعل په آخره کې دا 3 لیټرې راوړئ. بله دلته یو بله خبره هم ده چې اوس ونیر څنګه ویند راځي ویلی کېږي، ولې دغه دی یا دغه ډي ولې راغلی دی. ګورئ ملګرو، موږ تاسو سره په افعالو کې 2 قسمه دي. یو ته ریګولر یا د قاعدې والا افعال ویل کېږي، بل ته irregular، irregulier او غیګولیه. غیګولیه هغه افعال دي چې کوم قاعده قانون لري، او irregulier هغه افعال دي چې کوم څه قاعده قانون نه لري. نو ونیر چې کوم دا هم په irregulier افعالو کې راځي. دا به همدغسې ته زده کې. بیا نور مثالونه زه تاسو ته راوړم، په آینده کې نور تاسو ته زه ویډیوګانې جوړوم، نو تاسو بیا زده کوئ چې هلته هغه څه قاعده قانون لري، چې څه تغییرات موږ په راتلونکي زمانه کې بیا راوړی شو. دلته ونیر چې کوم دی دا ویند راځي، او دې سره چې تاسو کله ژ راشي، نو تاسو به RAI اضافه کوئ، نو دا جوړیږي je viendrai. دې مطلب دا دی چې زه به راځم، I will come موږ په انګلیسي کې وایو، یعنی دا راتلونکي زمانه، زه به سبا راځم، بله ورځ راځم، په راتلونکي میاشت کې راځم، په راتلونکي هفته کې راځم، په راتلونکي جمعه راځم، راتلونکي کال راځم. نو دا موږ ته ښیي څه؟ راتلونکي زمانه، فیوچر ټنس، je viendrai. نو دغه غ یا RAI مې ځکه دې دپاره اضافه کړی چې تاسو پوه شئ، هر کله چې تاسو په راتلونکي زمانه کې کله جمله جوړوئ، نو تاسو به د فعل سره، د ورب سره چې تاسو سره کله ستاسو فاعل ژ، نو تاسو به RAI دا یا RAI دا به تاسو د فعل سره اضافه کوئ. دویم دی tu viendras. دلته RAS یا RAS ما قوسونو کې ورکړی، دا به تاسو فعل سره اضافه کوئ. il viendra. دلته il چې کله راشي، بیا به RA یا RA به تاسو اضافه کوئ. il viendra. دلته هم RA به تاسو اضافه کوئ. on viendra. دلته هم هغه یو حالت دی، RA به تاسو اضافه کوئ. nous viendrons.
Nous viendrons. دلته به RONS صحیح ده RONS دا به تاسو د یو فعل سره اضافه کوئ هر کله چې ستاسو د جملې په سر کې ستاسو فاعل نه وي. Vous viendrez نو دلته به تاسو REZ اضافه کوئ د چې کله تاسو سره ستاسو فاعل وي. Ils viendront دلته وسئیل مطلب مذکر جمع دی. Elles viendront چې کله مؤنث جمع نو بیا موږ RONT یا RONT د دې دواړو سره جمع سره موږ اضافه کوو د یو فعل په اخره کې. نو دغه ټریک هم دې کې هم دا دی ملګرو ټیکنیک هم دا دی چې هر کله تاسو په راتلونکي زمانه کې جملې جوړوئ نو تاسو دغه خپل فاعل ته به ګورئ هغې مطابق به تاسو د فعل سره هغه لیټرونه تاسو چې کوم ماقوسونو کې درکړي هغه به اضافه کوئ. زه درته بیا یو ځلې تکراروم. Je viendrai, tu viendras, il viendra, elle viendra, on viendra, nous viendrons, vous viendrez, ils viendront, elles viendront. نو امید لرم ملګرو چې تاسو به څه نه څه پوه شوي دغه قوسونو کې چې کوم لیټرز دي دا به تاسو هر کله چې راتلونکي زمانه کې تاسو جملې جوړوئ په فیوچر ټنس کې دا به د خپل فاعل چې کوم فاعل تاسو سره هغې مطابق ورسره تاسو د یو ور په اخره کې یو د فعل په اخره کې اضافه کوئ. ملګرو که تاسو څه پوښتنه لرئ تاسو خپله پوښتنه په کمنټ سیکشن کې ماته کولی شئ. زه به انشاءالله ستاسو د پوښتنې خامخا جواب در کوم. که تاسو ته په دغه تشریحاتو کې څه مشکل تاسو پوښتنه کولی شئ. بعضې وخت کې زه تشریحات لږ ډېر در کوم ځکه چې تاسو په دقیق ډول پوه شئ په صحیح پوه شئ په ګرامر کې داسې معمولي ټیکنیک سي چې په هغې تاسو پوه شئ چې هغه ستاسو ذهن کې او تاسو بیا خپله جمله سازي کوئ. نو دا یو ډېر مهم درس و. امید لرم چې تاسو به زده کړئ. تاسو دې سره یو څو په راتلونکي زمانه کې تاسو یو څو مثاله جوړ کړئ په کمنټ سیکشن کې خپل مثالونه ورکړئ. یو ځلې بیا درنه غوښتنه کوم چې دغه ویډیوګانې ټولو ملګرو سره شریک کړئ. ستاسو چې کوم نوي راغلي ملګري تر څو ټولو ته دغه درسونه ورسیږي او څه نه څه زده کړي. نو زموږ درس همدومره و. مننه ملګرو په مخه.